تعالی مبارکه سوره چې د قران عظیم شان واتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 19 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ای پیغمبره خپل ور مرتبه پروردگار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی، هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې، غشنیلی د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ژر قرآن په داسې توګه پرتا ولولو چې بیا به ته نه هېروي. پرته له هغه چې د الله خوښوي هغه په ښکاره و هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم، او مونږ به تاته د آسان شریعت لار آماده کړو. نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او لدی په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اور ته بلاړ شي، بیا به نه پکې مري نه به ژوند کیږي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برای ومند هغه چا چې سپېڅلتیا یې ورکړه او د خپل پروردگار نوم یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خو تاسې د دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقی پاتې کېدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه، د ابراهیم او موسی په صحیفو کې.